الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. ضرور تپوس کوي چې یو کس باندې تپوس کړو چې تاسو اهل الحديث یې، نو د حدیث تعریف مونږ ته وکړي. والحمدلله اهل الحديث ټول مسلمانان چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او د هغه په نبوت باندې ایمان راوړي د خلک ټول اهل الحديث دي. اول صحابه کرام او بیا تابعین او بیا د سلور امامان او بیا ټول امت اهل الحديث دي. اهل معنا منون کی، تابعدار، خلون کی، قبلون کی، ایمان راوړون کی او د هر مسلمان اهل الحديث دي. اهل الحديث کله پیدا شو؟ په کومه ورځ چې حدیث پیدا شو په هغه ورځ اهلم پیدا شو. آیا داسې کېدلی شي چې د نبی علیه السلام حدیث او اهل نو، منون کې نو، تابعدار نو، عمل کوون کې په نو، د عقل او نقل نه مني؟ نو په اوله ورځ چې حدیث پیدا شو ابو بکر رضی الله عنه، خدیجه رضی الله عنها، علی ابن ابي طالب رضی الله عنه او بیا نور صحابه کرام دای اهل پیدا شو. نو حدیثم پیدا شو، اهلم پیدا شو. نو اهل الحديث صحابه کرام او بیا تابعین او تر قیامت با رواني. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای اذا صح الحديث فهو مذهبي. دا قول د اغا په ډیرو کتابونو کې را نقل شوی دی. ابن عابدین رحمه الله را وړی دی په شامی کې چې کوم فرد المختار باندې مشهور دی. د هغه په اول جلد 3 صفحه کې د فقه حنفی بل کتاب د رسم المفتی، همدغه رنګ فتاوی دیوبند اول جلد کې او نورو علماء کرام هم دا راوړی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کله چې صحیح حدیث راغی دا زما مذهب دی. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله بل مذهب نه لري، بل ډله نه لري، نه حنفی دی، نه شافعی دی، نه مالکی دی، نه حنبلی دی، بلکې اهل الحديث دی. ولی هغه وی صحیح حدیث زما مذهب دی، زه د اهل الحديث په مذهب باندې یم. دغه شانت قول د امام مالک رحمه الله نم نقل دی. هغه فرمای انما انا بشر، زه خو یو انسان ما، اخطئ و اصیب، کله به خطا یم کله به حق درسم، زما رای ته ګورئ. فکل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه، چې د قرآن او حدیث سره برابر او وی منئ او چې نو برابر پرېږدئ. امام شافعی رحمه الله فرمای ما من احد، هیڅوک هم داسې نشته دی چې هغه ته د نبی علیه الصلاة والسلام قول بیان شي او هغه دی بیا د چا د وجې نه پرېږدي. مسلمان به داسې نه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ډیر واضح فرمای لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذوا. زما تقلید مکوئ د امام مالک، مکوئ د امام شافعی، مکوئ د امام اوزاعی، مکوئ د امام ثوری، مکوئ بلکې د هغه ځای نه راواخلئ چې دوی کې راغستې دي، دوی احادیث راغستې دي، تاسو هم حدیثو باندې عمل وکئ. خلق مونږ ته وایي تاسو لا مذهب یاستئ. عزتمندو اولنې لا مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دی. ولی هغه فرمای اذا صح الحديث فهو مذهبي، صحیح حدیث میں مذہب دے بل مذہب نشته دی. حنفیت هغه رد کړی دی. امام شافعی رحمه الله لا مذهب دی، حنفی او شافعی نو. امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل خود دې ټکی نوم علی، هغه ټکی چې امت تفریق ته ورسو، امت تسنس ک تقلید و زمام مکوا د امام مالک مکوا د شافعی، ثوری، اوزاعی د هیڅ چا مکوي. بعضی خلق د ناپوهی د وجې نه وایي د پلانکی تقلید واجب دی یا فرض دی یا لازم دی. دی علماء غاړه خلاصه کړې ده، خو موږ ځانونه ګناهګارو د دوی لپاره چې یره په ما د امام صاحب تقلید واجب دی او یا لازم دی او داغه د مذهب نه بنوزم. هغه راته ویلي دي صحیح حدیث زما مذهب دی. نو دا خو اول د دې علماء کرامو اقوال شو. اوس برا شو دی خبره ته چې حدیث څه ته ویل کېږي. حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام قول دی، خبره ته وی او فعل دی، کار ته وی او تقریر چې د هغه مخې ته یو کار وشي او چپ پاتې شي او رد په ونه کی
نو دیتا حدیث وی حدیث قولی فعلی تقریری. بیا دا حدیث چې کله قبلیږي او رد کیږي دوه قسمه دي، اول صحیح او بل غیر صحیح. بیا په صحیح کې اقسام دي او په ضعیف کې هم اقسام دي. په صحیح کې لکه حسن شته دي او په ضعیف کې لکه موضوعین شته دي. صحیح حدیث په لغت کې څه ته وایي؟ متصل سنده، هغه ته وایي چې سند متصلی او راویان عادلانی د ضبط والای د قوی والای تر اخره پورې پدې کې نه شذوذي او نه پکې بل علت راغلی. نو پدې صحیح حدیث کې اوس شرطونه دي، سند به متصلی، عدالت الروات راویان به عادلانی یعنی فاسقان به پکې نه، بے سړیتوب به پکې نه، لیونی به پکې نه، او راویان به د ضبط والای تام مضبط وتوي یعنی پوره یادون کی بی، او شذوذ به پکې نه چې مخالفت د ثقات او سق نه کوي. په دې علما پوهیږي. او بل علت به پکې نه، هغه علت قادحه چې هغه د حدیث صحت ته نقصان رسي. د دې لپاره علما کرامو دا شرایط خودلې دي. مثال لکه حدیث د بخاری شریف، هغه وی حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. دا حديث امام بخاري رحمه الله راوړي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، و نبی علیہ السلام نے واورید په ماقام کې سورۃ طور ولستلو. نو ګوره سند متصل دی، هر یو راوی خپل استاد یادای او بل دا راویان عادلان دي، ځکه چې پدې کې ټول راویان معلوم دي. عبد الله ابن یوسف ثقه دی، مالک ابن انس امام او حافظ دی، ابن شهاب الزهري فقيه دی، حافظ دی، متفق على جلالته واتقانه. محمد ابن جبیر ثقه دی، جبیر ابن مطعم صحابي دی، شذوذ پکې نشته دی او صحیح حدیث دی. دې ته احادیث صحیحه ویل کېږي. او بیا پاغي کې ضعیف هم راغلي دي، بیا پاغي کې منکر، معدل، موضوعي، ډیر قسمونه دي چې دا وګت باس ته چې عوامرونه په دې باندې نه پويږي. صرف دومره ویلي چې په ظاهر یا په عامه سطح باندې حدیث د نبی علیہ السلام دریو خبرو ته شامل دي، قول، فعل او تقریر. بیا به صحیح او ضعیف پکې چې علما کرام د جرح او تعدیل هغه معلومولې.